بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې دغه سپی په شوقیت ور باندې ساتل د شریعت په رڼا کې څنګه دي، چې نه د کور د حفاظت لپاره وي نه د حیواناتو د حفاظت لپاره، هسې بس خوند ورکوي لکه دا خلک چې د مرغیانو د دې شوق لري. علامه مفتی محمود حسن گنگوهی نور الله مرقده، مفتی اعظم هند، په خپل فتاوا محمودیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 255 هغه دا لیکلي دي چې د حضرت ابوطلحه رضی الله تعالی روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کم کور کې سپی وي یا تصویران وي هلته فرشتې نه داخلیږي. متفق علیه. مشکات المصابیح صفحه نمبر 385. او دغه حدیث صدا معلومه سوله چې د ښکار او د حفاظتي اغراض علاوه محض په شوق باندې سپی ساتل دا منع دي، او دغه کور کې د برکت د رحمت فرشتې نه داخلیږي. بذل المجهود جلد نمبر 5 صفحه نمبر 88. وای چې سپی صرف په کور کې دون زیات د محرومۍ سبب دی، چې صرف په کور کې نو چې کم سره دی په غوځي کې واخد د سره ساتري، نو دا بسونه غړته محرومۍ باعث وي. او کچېری دغه سپی نو دوی د لمبولې وي، نو چې د لمبولې وي د بدن دغه اوبه د انسان پر بدن باندې پر کپړو باندې ومشتي، نو هغه هم نجس دي، پرولې لازمي دي. او په حواله ده حلبی کبیر صفحه نمبر 158 دغه رنګه رد دور مختار مارج محتار جلد نمبر 1 صفحه نمبر 222 او حلبی کبیر صفحه نمبر 193 پر صفحه نمبر 158 دا حواله ده کچېری وچی د کپړو سره ومشتي، نو شریعت د ناپاکی حکم نه دی لګولی، او که نو دی د کپړې سره ومشتي نو کپړې بیا په نجس دي. او مفتی صاحب محترم لیکي چې دغه سپی رنګ نجس او ذلیل شي په کرسۍ کې کښېنول یا پر کټ باندې کښېنول دې ته اعزاز ورکول دا بالکل ناجایز دی. وایي دا د اهل اسلام د مسلمانانو طریقه نه ده، بلکې د انګریزانو یا د نور کافرانو طریقه ده، او د هغه سره تشبه کول دا هم ناجایز دی. په حواله سره د مشکات المصابیح صفحه نمبر 315. نو محترمینو، دغه د انګریزانو ایجاد دی، د کفارو ایجاد دی. الله دې موږ معاف کړي چې مسلمان په هر کار کې د کفارو تقلید کې دی، دا سوچ کوي چې دا ترقی علامت یا روشن خیالي ده، لیکن دا سخت د مسلمان لپاره د ناکامۍ او د بربادۍ علامت دی چې مسلمان خپل ثقافت او خپل تهذیب او خپل دین یې کې دی د کفارو هغه انده تقلید په هغه پسې دی روان دي او دغه تورې طریقې اختیار کړي دي. او محترمینو، هغه خلک چې کوم د جنگ لپاره ساتي هغه خو دغه بلا بتري، ځکه چې دا حیوان پر دې باندې دون ظلم کول چې هغه په وینو لړلی، بیا دام نشي ویل چې ما پر دا ځای درد دی چې ته هغه ځای ورغوړ کې، دا خو د شوقیه ساتلو لا بدتر دی چې کم خلک ظلم پر کوي. الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض ويرحمکم من فی السماء، چې تی پر مځکه والا باندې رحم وکړي، اسمان والا به پر تی باندې رحم وکړي. نو چې کم سړی پر مځکه والا څه مطلب دا نه چې خامخا انسانانو پر دغه حیوانانو پر د سپیانو پر زرکانو پر چرګانو پر دې باندې رحم وکړي چې دا سره جنگ نو الله جل جلاله به پر تی باندې هم داسې حالات بیا راولي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. والسلام.